ترهګرپاله پاکستان میلیاردره ډالري مرستو هم ونشو ژغورلی. د کلدارو ارزښت تاریخي ماتې وخوړه. دا چې څنګه نور جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې په 90مه لسیزه کې د افغانستان د پیسو ارزښت په تاریخي توګه ټیټ کړی و او غوښتل افغانستان او د افغانیو ارزښت همداسې ټیټ وساتي، خو نه یوازې دا چې د افغانیو د پورته کېدو ارزښت یې ونشو کمولی، برعکس یې خپلې کلدارې او اقتصادي تاریخي تباهۍ ته برابر کړې. تازه خبر دا دی چې پاکستاني روپۍ د تاریخ په ریکارډي کچه نوره غورځېدلې ډالر نږدې 11 روپۍ ګران شوي. پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي په آزاد مارکیټ کې د ډالرو په مقابل کې کلداره نن د پنجشنبې په ورځ نوره بې قدره شوه او $1 نږدې 12 روپۍ ګران شوی او د $1 قیمت 260 روپۍ ته رسیدلی دی. پرون په پرانیستي مارکیټ کې ډالر په 243 روپۍ و. د پاکستان مرکزي بانک د خبر له مخې پرون په انټربینک مارکیټ کې د ډالرو بیه 213 روپۍ او 9 پیسې وه او نن چې تر اوسه پورې مرکزي بانک خپلې رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي نن په انټربینک مارکیټ کې $1 9 روپۍ نور ګران شوی او پاکستاني روپۍ بې قدره شوې ده. پاکستاني مطبوعات وایي ډالر نن ځکه په یو ځای کې دومره ګران شو چې اتحادیې د ډالرو محدود قیمت ختم کړی، خو د پیسو د بدلونکو اتحادیې جنرال سکرټري ظفر پراچا وایي د ډالرو د ګرانېدو یا روپۍ د بې قدره کېدو علت د محدوده یا ټاکلي قیمت ختمېدل نه دي، بلکې د ډالر خپل اصلي قیمت ډیر و خو دوی ودرولی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.